دغه نوم څه ده؟ دا لګهورن ورته وایي وایټ لیر. وایټ لیر. وایټ لیر یا لګهورن. دا هم د زینتي چرګانو بله برخه ده. خلکو بیلې بیلې نظریې وې، چا به ویل چې چرګوړي ګرځوئ، خوب ته یې مه پرېږدئ. په افغانستان کې د غوښینو چرګانو د فارمونو په زیاتېدو سره اوس هېواد په دې برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې شوی دی، خو دا چې له غوښینو چرګانو پرته د هګیو ورکوونکو چرګانو فارمونه هم شته دي. موږ په همدې موخه په کابل کې د هګیو ورکوونکو چرګانو یو فارم ته ورځو. بشپړ حال په پروګرام کې کتلی شئ. درنو کتونکو، دا په کابل کې د پغمان ولسوالۍ د کلی عبدالعلي اړوند یوه سیمه ده. د چرګانو د روزلو او ساتلو یو ستر فارم ته راغلي وو. نو تاسو به په دې پروګرام کې راسره وګورئ چې دلته کوم کوم ډول چرګان ساتل کیږي، دغه چرګان د بازار د چرګانو سره څه تفاوت لري، زینتي چرګان پکې څه ډول دي او د هګیو ورکولو چرګان پکې څه ډول دي. نو د پروګرام تر پایه راسره پاتې شئ، تاسو به دغه د ټولو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. درنو کتونکو، د خالد وردګ د فارم عمومي مسؤل چې د دلته هغه حمید وردګ صاحب ده، دی به موږ ته د دغه ماشینو په اړه معلومات راکړي چې په دې کې هګۍ څنګه ایښودل کېږي، دغه پروسه به یې موږ سره شریک کړي، په څومره وخت کې بیا دغه چرګوړي تولیدېږي. په دې کې موږ هګۍ ایږدو په 1800 ورځو کې. د 1800 ورځو نه چرګوړي په هګیو نه پېستلو شروع کوي، تر 22 ورځو پورې د هګیو نه دا چرګوړي وځي. په دغه یو ماشین کې تاسو کتای شئ چې په دغه یو ماشین کې په 2000 په دغه کې 2000 په پخو کې، یعنې په 4000 په دغه یو ماشین کې موږ هګۍ ایښودلی شو په یوه دوره کې. 22 ورځې وخت نیسي چې چرګوړی د هګۍ نه دغه ماشین نه وباسي. سیستم یې اتوماتیک دی، رطوبت او ټول شیان یې خپله ماشین کنټرولوي. دا چرګوړي چې دی د وایټ لیر یا لګهورن نسل دی، د 1.5 میاشتې ده اوس، د 1.5 میاشتې دی او تر 4 میاشتو پورې دی هګۍ شروع کوي، هګۍ راځي او تقریبا دلته چې دی 3000 تعداد چرګوړي دلته په دغه بخش کې په دغه ځای کې چې دی 3000 تعداد شته دي. په ټوله کې دغه فارمونو په اړه د برانچونو په اړه لنډ معلومات راکړه چې په دې کې کوم کوم ډول چرګان تاسو روزئ یا د چرګوړي پکې روزئ. موږ سره خو اوس فعلا 3 نسلونه دي. یو خو چې دی زینتي چرګان دي، یو دغه دی چې لګهورن نسل دی د 1.5 میاشتې، او بل نسل دی سترلوپ نسل دی، هغه هم د موږ په یو بل فارم کې دی، موږ د فارم په یو بل بخش کې دی او موږ سره اوس فعلا هم دغه 3 نسلونه چرګان شته دي. هر کار خپل سختۍ لري، خپل مشکلات لري، تلف هم مشکلات لري، او ځکه چې اوس ژمي موسم دی، ځینې وخت چرګوړي چې دی یا یخ وي، ځای یخ وي، یا دغه ځای لږ خراب وي، نو دوی یا اتاق ورته یخ شي نو دوی سر په سر کېږي او تلف لري. او موږ اوس هغه البته دغه خلکو ته چې دا کار نوی شروع کوي، موږ مخکې وړی دی د کار، نو یو څه پرې پوهېږو. نو په دې خاطر اوس که تاسو هم خپله پوهېږئ چې دا ځای سالون ګرم دی، دا موږ 24 ساعته پورې 24 ساعته همدغسې ګرم ساتو، نو په دې خاطر تلف هم نه لرو، ضایعات نه لرو. دا خو ځان هسې اچولی دغه نوم څه ده؟ دا لګهورن ورته وایي وایټ لیر. وایټ لیر. وایټ لیر یا لګهورن. لګهورن یو عام هغه دی په خلک چې پېژني د لګهورن په نامه راپېژني. ډېر جالب نومونه مې نه درته ټاکلي. دا خو همداسې د پورته څخه ټاکل شوي نومونه. دې ته دا دانه څونه وخت بعد ورکوئ؟ مثلا د اوبو دانه که دا همیشه یې ورته دوی دانه خو چې دا موږ
چرګوړو ته دا څومره چې عمر پرې تېرېږي په مختلفو عمرو کې مختلفه دانه ورته ورکوو. دوی ته اوس موږ تقریبا 4 ساعتو کې هر چرګوړي ته تر 80 الی 80 ګرامه دانه د چرګوړو ته موږ رسوو او دغه 80 ګرامه دانه چې موږ په 3 وختو کې ورکوو. هر 8 ساعته وروسته په 4 ساعتو کې 3 ځلې موږ دغه دانه ورته ورکوو. دغه مرکزي فارم چې دی په دې ځای کې سالونونه غټ غټ دي، چرګوړي واړه نه ساتل کېږي، هوا سړه ده دلته. نو په دغه خاطر موږ نور برنچونه ورته برابر کړي، نیولي دي اتاقونه یې واړه دي، ګرمېږي زر، هلته یې ساتنه روزنه لږ اسانه ده نظر دې ځای ته. نو کله چې دا د 3 میاشتو د 3.5 میاشتو شول، ګورو چې د سړو په مقابل کې لږ زره مقاوم شول، نو بیا موږ دغه مرکزي فارم ته انتقالوو. حامد وردګ وایي شاوخوا 2 کاله کېږي چې دوی د هګۍ ورکوونکو چرګانو په روزنه او ساتنه بوخت دي او یوازې همدا چرګان بازار ته وړاندې کوي. نوموړی د غوښینو او هګۍ ورکوونکو چرګانو د توپیر په اړه هم معلومات ورکوي. د موږ دغه په مجموعه کې چې دا کارم شروع کړی دی، دا د هګیو د چرګانو دی، نسلي چرګان دي د هګیو دپاره. موږ د غوښې چرګانو اصلا کار نه دی کړی او نه هم راوړي دي او نه داسې تجربه پکې لرو. او بل چې دی د غوښې چرګان چې دي تقریبا په 40 ورځو کې دوی چې دی خپل وزن پوره کوي او بازار ته عرضه کېږي. او موږ ګورو نو تر 1 میاشتې تر 1.5 میاشتې د هګیو تر مرحلې پورې موږ فروشات لرو همداسې دوامداره. او موږ د غوښو چرګانو کار تر اوسه نه دی کړی. موږ په کل کې چې دی د هګیو د چرګانو کار دی. موږ درنو کتونکو دا د زینتي چرګانو یا د ښایسته رنګارنګ چرګانو برخه ده. نو د دغو چرګانو په اړه به هم د مسؤل نه واورو چې څه ډول چرګان دي، څه نومیږي او د کومه ځایه مثلا دوی راوړي دي، روزنه یې څنګه ده، په دې اړه به هم لنډې خبرې وکړو. دا چرګان چې دی د زینتي چرګان یا هماغه د کور د ښایست دپاره دي، جوړه خرڅېږي یا جوړه یا 2 جوړې ډېر نه خرڅوو. او د دې چرګانو روزنه هم د نورو چرګانو په رقم هغه د هګیو د چرګانو په رقم روزنه یې ده. دانه هماغه دانه ورته ورکوو، اوبه یې هم هماغسې اوبه دي. نو او په دو کې بیا موږ بیل بیل نسلونه لرو، مثلا برهمه ده، بیلان فلور دی، سیلیکي دی، کوچین دی. په دې کې بیل بیل رنګونه دي، نسلونه دي. د دغه چې په پښو یې بڼه کې شته دي او سریم باغ دي، د ته سیلیکي نسل هم را سره شته دي، برهمه هم شته دي، کوچین هم را سره شته دي. او دا په پوی چې بڼه کې نشته دي، دغه بیا په دغه کې پولیش ورته وایي. پولیش نسل دی او سوماترا، دغه نسلونه را سره شته دي او د کور د ښایست لپاره دا چرګوړي وړل کېږي. درنو کتونکو، حامد موږ سره ملتیا کوي، دا هم د زینتي چرګانو بله برخه ده. یو پوښتنه بله تاسو نه دا کوو چې د دغه چرګانو د زینتي چرګانو قیمتونو په اړه موږ ته معلومات راکړئ. په دې کې فرق کوي په دې کې مثلا دغه چرګان چې دغه په سر باندې ډېرې بڼه کې دي، دا په څو جوړه خرڅېږي، دانه خرڅېږي؟ یو رقم چې دی دغه په پښو چې بڼه کې نشته دي، مثلا سیلیکان دي، 2-3 رقم نور د نسلونه دي، د په پښو چې بڼه کې نشته، فقط د سر ویښته یې لږ غټ دي، بڼه کې لږ ډېرې دي. دا جوړه 2500 تر 2800 تر 3000 افغانیو پورې دي جوړه. او هغه یو رقم چې دی د په پښو یې بڼه کې دي، هغه نظر د نور ته له ښایست یې هم لږ ډېر دی. او د هغې قیمتونه بیا د 3.5 نه نیولې تر 4.5 افغانۍ دي. یو جوړه چرګوړي، یو چرګ او یو چرګه، قیمتونه یې فرق کوي. په افغانستان کې ډیری داسې خلک هم شته دي چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې په کور کې د چرګانو له کوچني فارم څخه پوره کوي. حمید چې د کابل پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، هغه وایي پخوا یې له دې فارم څخه 200 د هګیو چرګان اخیستي دي. هغه زیاتوي چې د همدې لارې د کور لګښتونه پوره کوي.
نوموړی وایي چې اوس دلته د زینتي چرګانو رانیولو لپاره راغلی دی. آمدیم که خریداری مرغ. ما قبلا هم 200 دانه مرغ چوچه از فارم خالد وردک خریداری کرده بودم و بسیار نتیجه خوب از اینا گرفتم. حال دوباره آمدیم که مرغای زینتی یک دو جور مرغ زینتی ببرم، به خاطر که بسیار مقبول و قشنگ هم هستن. به مو خاطر آمدم که یک دو جور مرغ بخرم. کاروبارم است و بالاخره از تخم خریدن از این گپا پیش هستیم و امو 200 دانه مرغ را خریدیم، امو میتونه خرج یا خانه را تامین بکنه. حامد وردک د خپل کار د لومړنیو تجربو په اړه وایي چې موږ ته به خلکو ویل چې واړه چرګوړي خوب ته مه پرېږدئ، هغه ویښ ساتئ تر څو مړه نه شي، خو بیا هم دوی ډیر تاوان کوو، په ډیر اندازه چرګوړي به یې تلف کېدل. نوموړی وایي نورې هم بېلابېلې مشورې اورېدلې خو ګټورې نه وي. حامد د خپلو تجربو په اساس وایي چې چرګوړي هم خوب ته اړتیا لري او دا ټولې تجربې ناسمې وي چې خلکو به ویل چرګوړي آرام ته مه پرېږدئ. موږ په سر کې چې دا کار شروع کړی و تلفات هم درلودل، ځکه نوی کار هم شروع کړی و او تجربه هم نه درلودله. خلکو بیلې بیلې نظریې وې، چا به ویل چې چرګوړي ګرځوئ خوب ته یې مه پرېږدئ، چرګوړي چې دی آرام ته ضرورت لري. موږ به دوی خوب ته نه پرېښودل، ګرځول به مثلا ټوله شپه به هم خوب ته نه پرېښودل، د ورځې به هم کېناستو ته نه پرېښودل، هغې به تلف کولو. دا ډېره غلطه تجربه وه. موږ ډېر تلف ورکولو، موږ نه پرې پوهېدو. ورو په مورد زمان موږ بلد شو چې چرګوړي آرام ته ضرورت لري، هغوی ته باید آرام ورکو. د اتاق تودوخه چې برابره وي، اوبه یې ورته برابرې وي، هغه نه ټولېږي نه تلف کوي او هغه ډېره غلطه نظریه وه. په دې چرګوړیو په مرضو کې چې دی تر ټولو قوي او خطرناکه مرض چې دی انډي دی. انډي مرض ورته وایي، هغه چې دی تداوي نه لري او چرګوړي به فقط تقویه کوي، تقویه یې حاله ده. نور کوم مشخص درمل تر اوسه دوا ورته جوړه شوې نه ده او نه داسې مشخصه تداوی لري د چرګوړي د مرض، نو ډېر تلف کوي په هغې کې. ځینې د موږ وطنداران چې دي، د موږ هیوادوال چې دي، دا وایي چې بیکاري ده یا کار نشته دی یا غواړي لاړ شي خارج ته د کار دپاره. که چیرې وغواړي دلته په افغانستان کې په ډېرو کم امکاناتو، لکه څنګه چې تاسو وکتل، موږ د کور په 4 منزل کې اتاق جوړ کړی و، د 600 نه شروع کړی و، د 1000 ته ورسېدو. ورو په تدریج سره هم ډېر کړلو، په ډېرو کم امکاناتو او کولی شو ډېر کار وکړو، ډېره استفاده وکړو. درنو کتونکو، تاسو د فارم په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هیله ده چې په دې پروګرام کې ټول هغه څه چې د زینتي چرګانو په اړه وو، د هګیو ورکوونکو چرګانو په اړه وو، هیله ده چې دغه ټول معلومات ستاسو په دې پروګرام کې د خوښې وړ ګرځېدلي وي. تر بیا او بل دغسې پروګرام چې زه به ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو هر چېرته چې یاست خوښ او بریالي اوسئ. الله مو مل شه.